د بې اسناده زرعي او غیر زرعي موټرو د ګمرکي طی مراحلو لارښود د افغانستان اسلامي امارت اقتصادي کمیسیون د 1440 هجري قمري کال لومړۍ میاشتې 19 نیټې دویم مصوبې پر اساس د بې اسناده موټرو کړنلاره د شپږو میاشتو لپاره تصویب شوه چې د ګمرکونو لوی ریاست لخوا د ګمرکي طی مراحلو لپاره یې لاندې لارښود ترتیب شو. یو د بې اسناده موټرو د ګمرکي طی مراحلو پر مهال د موټرو مالک باید حاضر وي او خپل ټول مشخصات په ترتیب شوي فورم کې چې د ګمرکونو لوی ریاست په ویبپاڼه کې شتون لري ثبت کړي. دوه د موټر مالک د فورم کې غوښتل شوي معلومات د کمپیوټر په واسطه ولیکي او اړوند ګمرک ته وسپاري. درې د موټر مالک مکلف دی چې د ګمرکي طی مراحلو پر مهال د موټر د اخیستلو اصلي سند او د تابعیت اصلي تایید شوی یا برېښنایي تذکره په لاس ولري. څلور د اړوند ادارو لکه د ټرافیکو ریاست، د جنایي جرمونو پر وړاندې مبارزې ریاست او د استخباراتو ادارې لوري د تخنیکي معاینې، جرمي څېړنو او عدم مسؤلیت له زایدې وروسته ګمرکي طی مراحل پیلېږي. پنځه د موټرو تخنیکي معاینه د ټرافیک محترم ریاست د تخنیکي استازو لوري د ګمرکي اظهار پاڼې څخه مخکې ترسره کیږي. شپږ د ټرافیکو ریاست د تخنیکي معاینې څخه وروسته ګمرکي اظهار لیک ترتیبیږي چې وروسته بیا ګمرکي طی مراحل ترسره او د نورو اجراتو لپاره د ټرافیکو ریاست ته راجع کیږي. اووه د زرعي موټر لپاره د کورنۍ چارو وزارت اجازه لیک د ګمرکي طی مراحلو څخه وړاندې اړین دی. اته دغه لارښود د تصویب شوي کړنلارې سره سم یوازې د وکیلي یا بې اسناده موټرو لپاره د شپږو میاشتو لپاره تطبیق وړ ده.